د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. فطرت وایي د یو ګزار ځواب په 100 چنده ورکو. د وسلوال پوځ لوی درسیز قاري فصیح الدین فطرت د هیواد له سیاسي او نظامی چارو شنونکو سره د همغږۍ په غونډه کې ویلي هڅه کوي یو داسې مجهز او په عصري وسلو سنباله اردو جوړه کړي چې په هر ډول حالاتو کې له خپل حریم څخه د دفاع وړتیا ولري. ښاغلي فطرت ویلي چې ملي اسلامي اردو اوس پر خپلو پښو ولاړه ده او په تیرو 4 کلونو کې د هیواد د دفاع په لاره کې هیڅ ډول دریغ نه دی کړی. د وسلوال پوځ لوی درسیز زیاته کړه هر څوک چې هیواد ته په بد نظر وګوري ملي اسلامي اردو به په پوره زړورتیا سره ځواب ورکوي. په خبره یې ګاونډیانو ته هم دا ثابته شوه چې څوک پر افغانستان یو ګزار وکړي 100 چنده جواب به ورکول کیږي. ورته مهال د هیواد سیاسي او نظامی چارو شنونکو پخوانیو جنرالانو او د رسنیو استازو د اسلامي ملي اردو څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. ملګري ملتونه وايي مقاومت او ازادۍ جبهې طالبانو ته ګواښ نه دی. د ملګري ملتونو د امنیت شورا راپور ښیي چې د 2025 کال د جنورۍ له میاشتې تر جولای پورې د مقاومت جبهې د طالبانو پر ضد 83 او د ازادۍ جبهې د 43 بریدونو مسؤلیت منلی دی. راپور زیاتوي چې دا بریدونه که څه هم دوامداره وو خو پراګنده او محدود او د طالبانو حکومت د واکمنۍ لپاره جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال په پرتله د دغو بریدونو شمیر کم شوی دی. په تیر بیا مقاومت جبهې او ازادۍ جبهې په ترتیب سره د تیر کال په پرتله کم بریدونه ترسره کړي دي. د یادونې ده چې دغه دواړه ډلې د طالبانو حکومت پر ضد فعالیت کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد په اړه هیڅ ډول ستونزه نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي ویلي د بشري مرستو جوپه 2 اونۍ وړاندې تصفیه شوي او د پاکستان د لوري هیڅ خنډ نشته. یا د څرګندونې وروسته له هغه شوي چې ملګرو ملتونو له پاکستان د افغانستان لپاره د بشري مرستو د لیږد غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت ویان ویلي و چې د ملګرو ملتونو مرستې به د پاکستان پر ځای له بدیلو لارو انتقال شي. 313 قل اردو کې د رزمي حالت انعکاس په موخه نمایشي توپونه نصب شوي. د 313 قل اردو مسؤلین وایي دغه اقدام د یاد قل اردو د رهبري په لارښوونه د توپچي مسؤلینو له لوري د همدې قل اردو په ځینو موقعیتونو کې د رزمي حالت انعکاس د تیارسي حالت ښودلو او لا ښکلا جوړونې په موخه کړی. افغان کډوال وايي پاکستاني پولیسو موږ ته د خپلو مالونو د انتقال اجازه نه راکوي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وايي پاکستاني پولیس د خپلو مالونو د لیږد اجازه نه ورکوي او نیسي. دوی چې ډیری کوچیان دي پنجشنبې د سپټمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د نیولو له ویرې خپلو کورونو سره خیبر پښتونخوا ته راوتلي خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. یو تن له دغو کډوالو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل زما د کور سامان پاتې دی ورپسې نشم ورتللی. پنډۍ کې ډیره سختي د پولیس زورول کوي اوس موږ ته لار راوښیي هلته مو پرېږدي نه چې سامانونه راوړو د کورونو کرایه راباندې اوړي دلته ساړه دي موږ څه وکړو. یو بل کډوال هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه زما والا خپله د کور سامان پاتې دی حیران یم ورته که ورځم پولیس مې نیسي په پنجاب کې موږ ترې تښتېدلي په خپلو کالیو پسې نشو تللی دا به څه کوو. ملګرو ملتونو ادعا کړې چې یو شمېر چارواکي د ملاحبت الله فرمانونه نه مني. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په تازه راپور کې ویلي چې د حکومت لوی مشر ملاحبت الله ټول فرمانونه په افغانستان کې یو شان نه تطبیقیږي. راپور زیاتوي چې افغان حکومت ځواکمن مشران لکه د حقانی کورنۍ کولی شي د خپلې خوښې کار ترسره کړي او د خپل مشر له لارښوونو سرغړونه وکړي. د هغه ادعاوې دي چې افغان حکومت یې تل ردوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي دروازو د تړل پاتې کېدو له امله افغانستان هره ورځ شاوخوا $1 میلیون اقتصادي زیان ګالي. په تازه راپور کې یادې شورا خبرداری ورکړی که بنسټیزو ستونزو ته رسېدنه ونه شي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پوځي شخړو ګواښ شته. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د داعش خراسان تحریک طالبان پاکستان القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک جماعت انصار الله اتحاد المجاهدین پاکستان او نورې ډلې حضور لري خو افغان حکومت بیا افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون تل ردوي.
ایران وایي چې 10,000 افغانانو ته د کار ویزې صادرې شوې دي. د ایران د همکارۍ کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په ایران کې د لومړي ځل لپاره د کار ویزې د صادرولو بهیر عملي شوی او تر دې مهاله له 100,000 زیاتې غوښتنې ثبت شوي چې د 10,000 ویزو چارې پرمخ تللي. ایران افغان کارګرو ته د 100,000 کاري ویزو د ورکولو اعلان کړی و. د یاد وزارت د کارموندنې د پراختیا مرستیال سید مالک حسیني د پنجشنبې په ورځ ویل چې د افغانانو لپاره د کار ویزو د صادرولو نوی میکانیزم عملي شوی او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان پانګوالو د جذب په برخه کې څرګند بدلونونه راشي. هغه زیاته کړه چې د افغانانو وضعیت ته پاملرنه ضروري ده ځکه سره له دې چې 1.6 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي لا هم نږدې 15 میلیونه افغانان په ایران کې میشت دي چې د په وینا پام وړ برخه غیر قانوني کډوال دي. د ایران د کار وزارت مرستیال وویل چې بهرني پانګوال په ځانګړي ډول افغانان د درناوي وړ دي او ژمنه وکړه چې د هغوی د پانګونې پر وړاندې شته سیستمي ستونزې به ډېر ژر حل شي. جرمني روانه میاشت له پاکستان څخه باندې 500 افغانان لیږدوي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر الکساندر ډوبرنټ اعلان وکړ چې په پاکستان کې بند پاتې هغه 535 افغانان جرمني ته لیږدوي چې د حکومت لخوا د منلو رسمي ژمنه ترلاسه کړې ده. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر الکساندر ډوبرنټ RND خبري شبکې ته ویلي چې په پاکستان کې د بند پاتې افغانانو د قضیو د پروسس چارې به د دسمبر میاشتې تر وروستۍ بشپړې کړي او هغوی باید جرمني ته ولیږدول شي. الکساندر ډوبرنټ ویلي د مګړی 15 محلي کارکونکي او 480 د افغانانو د منلو فدرالي پروګرام کې شامل کسان په پاکستان کې پاتې دي. د هغه کسان دي چې جرمني ته به ولیږدول شي. موږ د دې پروسې د ژر تر ژره پروسس کولو کې لیوالتیا لرو او له پاکستاني چارواکو سره په اړیکه کې غواړو د امکان تر حده د کال تر پایه دا پروسه بشپړه کړو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي په یادو افغانانو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې د جرمني د پوځ د ماموریت پر مهال د جرمني سازمانونو او بشري حقوقو په برخه کې کار کړی او د جرمني حکومت لخوا د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. اروپایي ټولنې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له راستنېدونکو بې ځایه شوو او کډوالو خپل ملاتړ بیا تکراروي او ټینګار پرې کوي. دغه ټولنه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د کډوالۍ نړیوال سازمان او نورو شریکانو سره په ګډه د روغتیايي خدمتونو کارموندنې زده کړې او ساتنې د اسانتیاو پر برابرولو کار کوي او انساني کرامت یې د خپلو هڅو محور ګرځولی دی. ټرمپ د ایران اټومي ګواښ مې له منځه وړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا خلکو ته په خپله وینا کې د ایران 12 ورځنۍ جګړې ته په اشارې سره ویلي چې د هغه ادارې د ایران اټومي ګواښ له منځه وړی دی. هغه ویلي په 10 میاشتو کې مې 8 جګړې پای ته ورسولې. د ایران اټومي ګواښ مې له منځه وړ او په غزه کې مې جګړه پای ته ورسوله.